السلام علیکم د کرکټ مینوال د پاره د شاهد خان افریدي د پاکستان کرکټر شاهد خان افریدي یو نامتو کلاړی دی یو نامتو لوبغاړی دی چې ډېر اوږدې چکې سکسونه یې موالي دي او په ډېرو اوږدو چکو باندې مشهور هم دی د پاکستان ټیم لپاره ډېره زیاته کپټنسي هم کړې ده ډېر زیات میچونه هم ګټلي دي ډېر په ټي 20 کې په او ډي آی کې په ټیسټ کې په دریو فارمیټو کې د پاکستان لپاره لوبه کړې ده یو بهترین کپتان تیر شوی دی یو بهترین آلراونډر تیر شوی دی او ریټایر شوی دی خو اوس هم د افریدي نوم په ټوله دنیا کې مشهور دی د هغې یو تازه انټرویو درته شریکوم چې د افغانستان باره کې څه ویل دي راشد خان او محمد نبي باره کې څه ویل دي او د افغانستان دپاره په آینده کې په راتلونکي کې هغه څه ویل دي چې زه به څه کوم د افغانستان دپاره څه به نه کوم د افغانستان دپاره څه رقم خبرې کړي دي څه رقم خبرې نه کړي هغه مکمل د شاهد خان افریدي ویډیو درته شریکوم خو ویډیو به ضرور مخکې ملګرو سره شریکوئ چې دغه پښتنو مینه تاسو وګورئ چې د شاهد خان افریدي د خپلو پښتنو سره څومره مینه کوي د خپلو افغانانو سره څومره مینه کوي د خپل پښتون ولس سره څومره مینه کوي راځئ دغه ویډیو سره شریکوم بیا وروسته نورې خبرې کوو سمرم د افغانستان پلیئران دي د آلموست د پاکستان کې هی پریکټس سیشنز وغیرہ کړي دي د پیښور کې اور د راشد نبی وغیرہ انزی بھائی راشد بھائی یونس خان دا ټول افغانستان ټیم کوچینګ هم کړی ده اور چې کله مال اپورچونټی ملو شي ډیفینیټلی ز اویلیبل یم د مخبل خلطي مخبل سره یو تعلق ته د مخبل مشرانو سره دغه مشرانو سره ډیر زیات تعلق وو چې کله موقع ملويږي ډیفینیټلی چې کله مال دغه اپروچ وکي زه به دغه هر لحاظ سپورټ ورکوم دوستانو د شاهد خان دغه تازه انټرویو تاسو واورېدله چې زه د محمد نبي راشد خان څومره چې افغانستان بعضې لوبغاړي دي په پېښور کې لوبه کړې ده د افغانستان د ټیم کوچینګ انضمام الحق کړی دی عمر ګل کړی دی یونس خان کړی دی او که ماته د کوچینګ افر وکړي بالکل زه تابعدار یم د بالکل ریډي یم د دې لپاره چې افغانستان لپاره کوچینګ وکړم په هره شعبه کې په بالینګ کې په بیټینګ کې په فیلډینګ کې او د افغانستان کوم مشران چې دي هغې دا ډېره بهترینه خبره وکړه چې د دغې افغانستان د مشرانو سره زموږ تعلقات دي نو شاهد خان افریدي یو بهترین لوبغاړی دی یو بهترین انسان دی د کرکټ نه علاوه اخواته شاهد خان افریدي یو بهترین انسان دی د خپلو پښتنو سره د خپل افغانانو سره د خپل دغه پښتون ولس سره ډېره زیاته مینه کوي نو امید لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي د شاهد خان دغه تازه مرکات تازه انټرویو به ستاسو خوښه شوې وي ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي د شاهد خان د افغانانو سره مینه او محبت چې تا د هغه خپل د زړه نه راویستو ښکاره کړو نو دغه ویډیو سره د دغې لپاره دغه ویډیو لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې د پښتنو په منځونو کې کوم نفرتونه هغه نفرتونه ختم شي او د په مینه باندې بدل شي د ویډیو کتلو ډېره من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم درسره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د داسې نور تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ د الله په امان